السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ومې روجې د وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به تاسو ته زه د الله رب العزت دوه نومونه ښیم او دا دوه نومونه الله رب العزت خو په ټولو نومونو کې خپل خپل کمالات دي، خو دا دوه نومونه چې دي دا ډېر بهترین دي. دا چې دی چا واده نه کېږي یا چا باندې څه غم وي یا څه مسله وي، نو دا د دې فضایل په غور سره واورئ، په دې عمل وکئ. ومه رمضان باندې که شرطه څوک غسل وکړي او 2 رکعاته لمونځ وکړي او د زړه نه خلوص سره دا ووایي یا مهیمنو ترجمه دا ده نگهبان ساتونکی. نو الله رب العزت به د ظاهر او باطن دا دواړه پاکي. او که چېرته څوک وایي چې یاره ماته څه پټ رازونه راښکاره شي یا د دشمنانو طرف نه بعض کسانو ته څه داسې خلکو منصوبه بندي کوي او وایي چې زه ماته دا پته ولګېږي، نو یا مهیمنو که چېرته 115 مرتبه د ووي په رمضان کې ډېر زیات اثر بغیر رمضان هم ویلی شي، خو دا د اووم رمضان وظیفه ده. نو که چېرته دا ووایي نو یو به الله رب العزت هغه پټې خبرې که د ده خلاف څوک څه منصوبه بندي کوي د ده د قتل یا د مال د ده اولاد د نقصان دپاره هغه خبرې به ده ته راښکاره شي. او دغه رنګې یا مهیمنو سره یو دی چې ټولو مصیبتو آفتونو په امان کې. او دویم نوم دی یا عزیزو، دا د الله رب العزت پاک نوم دی العزیزو، ټولو باندې غالبه. نو که چېرته څوک په دغه ورځ باندې اووم رمضان باندې دا ووایي نو یو خو به دا چې الله رب العزت به دله دنیایي عزت هم ورکړي او مستغني مالداري به مور الله ورکړي او د خلکو بې پروا به چا د مال پروا به نه وي، دا به چېرته زندګۍ کې محتاجه کېږي نه. دغه رنګې د سحر په د اووم رمضان باندې اوومه روژه باندې سحر مونځ نه پس 41 ځل که ده ووي زندګۍ کې به ټول عمر به الله رب العزت د چا محتاج کوي نه. او که عزت که چېرته څه نقصان ورته د عزت ته رسېدلی نو الله پاک به دغه ذلت نه پس دله بیرته عزت ورکړي. که د بعضو خویندو رونو ودونه نه کېږي، دا یو ډېره غټه ایشو ده، مسله ده. نو هغې دپاره ډېر بهترین دی چې 11 ځل به مخکې درود شریف وایي، بیا به د سره دا یو د 3 نومونه سیوا کړي. که چا د کم هلک یا د کمې زنانه جنۍ واده نه کېږي نو هغه به څه چل وکړي، 11 ځل به درود شریف وایي او بیا به د هغې نه پس یا الله یا عزیزو یا ناصرو یا صمدو دا دی ووایي د هر مونځ نه پسې که سحر مونځ نه پسې یا پېشمني ټایم کې. نو یو به دا کاري چې او په مخ دې راکاږي او د هغې نه پس د دعا وغواړي. بعضې جنکو او د هلکانو د رشتو د بندش ډېره غټه مسله ده، موږ څه خلک رابطه کوي، ستاسو دپاره ډېر بهترین موقع ده او ډېره اسانه وظیفه ده. نو دا دې ووایي انشاءالله العزیز الله به یې زر تر زره د رشتې څه بندوبست وکړي. د یا عزیزو که ته وایې چې زه د خلکو په نظر کې معزز شمه کامیاب شمه خلک زما عزت وکړي، نو په دې ورځ باندې هر مونځ نه پس 94 مرتبه دا وایي. نو انشاءالله العزیز دا به مې د ماخوستن مونځ نه پسې که چېرته 200 ځل ویې د اوومه روژه باندې نو الله رب العزت خاص رحمت به دته متوجه شي. او که چېرته یو ځای کې د چا سره څه کیس وي څه مقابله وي زما څومره اوریدونکي ورته وایي چې دوی زما نه شکست وخوري نو 80 ځل دې ووایي، عدالت کې چې ولاړې 80 ځل دې ووایي چې یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، و هغې طرف ته دې اشاره وکړي انشاءالله العزیز د دې نوم په برکت باندې به الله رب العزت هغوی ته شکست ورکوي. الله رب العزت دې زموږ د ټولو حامی او ناصر شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.